غواړه څرګم لال جوړې کورنۍ لال کړې ها ده خیر ورشه دې کې ورکوټ ټیشو پیپر راوړه او یو 10 روپو پاکستان له میوه واله ده دا دې زوی کامران نه نه دا مې ورواره دی حمزه ورشه دې کې لیک سیګریټ راوړه کامران هغه ماشوم سم ته هغه به پیسې ورکړو سیګریټ به مې سره وړې نه نه مونیر ګله دا ماشومان دي ماشوم بچرم د نشي سیز نه راوړي دا اوس نه دوی ځین جوړیږي چې به دا سیز دی وسایل دوی بیا ټرای کوي ماشوم مې ټیشو پیپر پسې ولګو دا بل ظالمې دی پویږي په خبرت باندې همې زګه سیګریټ پسې ولګو ماشاءالله ماشاءالله ډېر ښه سوچ دی الله پاک دی وکړي چې داسې سوچ د هر چا پیدا شي لکه استا چې دی د مور زویا اوس پنه ده کنه ده نه خخته ده خخته ده اوس یې ډبل ټیسټینګ کوم ښه دا خخته مسلمانه ده چې لکه دا که ماته شوه که نه دا ټرک نه دی داسې به تاله زه یو پرې راوړم ښه ګوره ورته دا چک کې دا خو ماته شوه دا پکې چې ته پخه شوې نه وه عبید ګله دې خوا راشه لالا ورشه منډې دا 100 روپۍ د سره واخله او مال یو ګوتې نسوار او 4 سیګریټ راوړه ورشه نیکه دا یو پخه شوې نه وه مسلمان ماشومو کم سے کم ماشومان له سیګریټو نه سوال لپاره روپۍ مور کو په ډېر غلط اثر غورځېږي مړه سپې غورځېږي چې په خپله پکې چینجی نه وي منیره ما ورته یې پې نه شو راړولی د مور زویه دا وریجې چې مې ترې راوړی و ډېر نه سړی و ډېر پرېوتی و سپک ډد سړی و پوه شوې او راره دې راغلې دا والا بابا 100 روپۍ راله راکړه هغه خو ما داسې وړه غونده کې عیاشي وکړه دې د شیخ عیاش بچي ته ګوره ښه عیاشي دې وکړه اله د خوشي زویه پاکستان د امریکې نه $540 والي دي داسې ګزارې به نه دی کړی ته به په 100 روپو باندې روټکي واړول خو امریکا وکړه دا خو امریکا نه ده ته ما ته ووایه که نه دا نیکه به دې زه په څه بلومه دا به اوس زه څنګه څکمه ما په دې پوهه که دا په ماچس بلیږي که نه ماچس دې نیکه تا خو روپۍ وخوړلې ورشه ګاونډیانو نه ماچس راوړه دې تباو برباد کا لکه جالډوبه ما به ته دلته ګپ لګوه که نه سیګریټ به ورته وسکې زه کور ته زما کور کې لږ ټک کار دی ښه څنګه به ځي ګاډۍ مې ورته ویلې لاس ګاډۍ روباسي دا خښته به روباسو کور ته ځمه سره له هغه مازغه وخېجه ورڅه تا یا الله د حیا تر پاله مې راواچې که اوس کور ته ځم د ماشوم غونډه کې لوټکي را باندې اړوي دا شی خو ډېر بدخویه دی هلکه درته اوس ګوره 10 روپۍ خوړلې دي ته اوس سړی دی دا 10 روپۍ به زه درکړم خیر دی ما ته راکړه دا 10 راکړه چې بولې 10 بجې ډېره واله دې خوا راشه امیر صاحب راشه دا ولې یو ماچس راوړل خفه نه شي ښه او موږ له هغه هلک شکش راکړو زه اوس لاړ شم نه نه خښته دننه منیره کار که خیر یا فاینل شو خو د هوم شاین والا ته ووایه چې دا رنګ هم ورله راوړي چې به دا قصه هم راختمه شي چې بس راځو ورته او لالا هغه ته مې ویلي دي انشاءالله مازدیګره پورې به کمپلیټ کړي د خیر سره السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه کامران صاحب کوي صحت دی ښه دی خیر شو ګره بس تاسو دعاګانې دي یو چونډی نسوار خو رامن که چې غر شي مشر به ومې دی غلی شي چالاکي شو څنګه لالا تاسو ښه یې که نه استاد مو ښه تېرېږي لالا زه به ورته لږ چې ووایم کامران صاحب راغلی دی کامران چیس کی او ښه به وي لالا چې د تاسو ډېر لالا دا غټې غټې ډکرې به ترې وولو دا کار به موږ تاسو ته خچارې بټګانو ورګه صبر وکړه ملګريه او صبر وکړه شیخه ته راکړه یو ګیټۍ نسوار لکه غلی شه مړه مشرور مې دی ښه مشرور نه به دې وغواړو خیر دی د مور زویه ته هغه شنه نسوار راکړه د خېشکو هغه په شا چې زور کوي دا والا ډکه دی منیر ګله
انجینر ته اوس اس ام اس کوي که نه ګسخوره غونډه کوي نه خپل لګوار ورکا لکه خدای دې تباره که تاره ته په خپله نه ویلي هلکه ما ته خپل ویډیو غلی کنه مشر ناست دی کنه غلی ښه ها مهیره دا ګپ لګوي ګپ نه دی خو اوس یې پرېښې ده خدای شته اوس ډېر سیټ شوی دی ښه اوس یې راته ما ته ویلي وو روزګار چالو کوم ځان له لکه چرې لکه تا بلو اجلاګر هغه ځای کې ګډېدې نه اټاره چې دی والې و اټاره مړ ځانې مې دونه ښه ټاره دی والې ما نه به دې ګوټ را کړی وی الله دې سړي له په خوله لاس کېده دا مشر نه وي. لکه تا چې هلته ډزې کولې جیټ کې ته شوقیانو سره ځان سمې خدای دې تباه نه کا دا خو ما د درې نه تمانچه راوړې وه منیر ګله امې ډزوله چک کوله مې او تا په دونه ولې چې کوم دی کیله شوې ولې دا دې څه دی ډېر یې پوه که دا مې مشر ورور دی مړه پرېږده وا مشر او کشر پکې نشته خپله انجوی کوه ښه دباو ټرس کا داسې کار وکړه منیر ګله کیسې ډېرې او سر یو ما ویلې هغه سړی قرض پیسې غواړي ما چې د مشر ورور ته ووایه کنه چې روپۍ راکړي چې ورې کوله نسوار دی واخیستل او ودې لګول او ډک شوي او موږ دې په شرمونو وشرمولو الحمدلله اوس بالکل تتلی شي وعلیکم السلام د مور زویه دوی ګوره لکه د خرو راټیټ که ښه دا کشران چې نه لږ اخوا دې خوا شو که نه لکه دته اوس ګوره شرابي ته جوړ شوی دی نو دا ستره لږ د نه خراب نه چې ټیک ده لاړم ښه چارې الله خدای کو که یوه خبره یې رښتیا کړې اشی له کمقلو لاله دا زه هم لاړم تاسو کار کوئ ستا مالي لالا مالا هم اجازت راکړه زه هم لاړم ته چېرته ځې ته اټاریس کې ته ورساړه لالا خدای کو دروغ کوي لالا دروغ دا قمقل شی دی دروغ یو دوه ترجمه وکړه یار بس بیا ده د الله پاک ورکړه ده او الله پاک واغست په دې کې به هم خیر وي خو دا راته ووایه چې دا ښځه دې په سم مړه وه یاره بس خطا کې د غنمو ګولۍ خوړلې وي د غنمو ګولۍ خو څوک په خطا کې نه خوري خو داسې مساله به ورته راغلې وه خو زه الله دې تعالی د زړه صبر درکړي ما نور به هېڅ هم نه وایو اورې هم یاجي ته د عبید کور والا مړه د دعا له راغلی یم انشاءالله دعا کوم به تر اوسه ټلیفون کوم صحیح ده السلام علیکم تاسو بس کوئ مهرباني دي مهرباني السلام علیکم وعلیکم وعلیکم ټیک ټاک ملګري ته لږ دی خوښه لاس چوت کې دوا ورته وکړئ یا پروردګاره د سرو او تورو خاورو سره وبخي پروردګاره ډېره کړه منه دې دنیا نه لاړه یا پروردګاره ته وله جنتونه ورکې او د ده په زړه باندې چې کوم دی دروند کاڼی کېدی یې لکه د دویمې ښځې غم دې ځان له کړی که نه لکه خدای دې خوار نه کړی که نه دویمه ورځ د خوله بند نه کړه د مور زویه دویمه ورځ نه ده 2 کم 50 غنټې وشوې او تا ته پته شته بغیر ښځې چې څوک وي که نه په هغه 1 غنټه 1 میاشت تېرېږي ملګريه خدای د داسې غمه وساته لکه ما د چا ویلي وي دې د مږو ګولۍ خوړلې وي نه نه مړه دای په خطا کې غنمو ګولۍ خوړلې وي نه به دغه دي ځه دا ټول یو ګولۍ دي د ګیس او د مږو او د غنمو سپږو مږو دا ټول یو ګولۍ دي خو یاره دا څنګه چل دی زمونږ به خطا نه شي زمونږ یوه ګولۍ پکې پاتې ده که خوښه یې تاله به یې درکړي که نه زم تاله ښې دي داسې راته ښکاري چې ژوند نه تنګ دی اورې ما ته څه بغ ګوره ټلیفون دې چوت که که نه زه به دومره بېغیرته یم ټول نه پرېږدم تا ته راوړم الو کور دې وران شه په دوا کې ناست یم د مونځ ټیم تاسو نه پېژنئ د دعا ټیم تاسو نه پېژنئ تباه او برباد شي بند که مړه بند که دې تباه که دا زمونږ یو ملګری دی بې لکۍ خر دی مړه نو خوښه دې نه ده چې دا لکۍ ورته ورکړې ته خو په لکۍ پوره یې الو لکه ته دا دعا طاهره ته یې لکه څنګه خیر دی نه زه درتلم ما یې ګلډنګ سپي دې څه چلو کو
چې وی جنګ وکنه یار دغه نیازلی نه زموږ د کلی نیازلی اثر یو ګولډنګ سپیده نیغ کوي ما چې چپیلې ولا ور ولي مړه چې راته وي تاړه راخه دانه را پیدا کړې دوا کې ناستې د موبایل بند کړه لیک ضروري سوال جواب دی گاړه لګو بل اوس کنه دا خبره ده ها اے زه دعا کې ناسې ما به باس کیو کنه خو سپې چاله ورنه کې ګور سپې زما دی ښا واو اے غوخه پیوخره غوخه چې ته مړ خر ولې وګوره کنه او ولې راوړه ټول پیوخره یو دوا به وکړو سمه ده زه ته بیا کال زه لاړم خطا سو کپ لګوي زه مخه دې ښه شه ده خدای داسې غم نه وساته زه السلام علیکم زه د جمع یو دعا ورته وکړئ یا الله چې زمونږ د سپی ګاړه پروردګار دله د زړه صبر ورکړي او دغه زنانه دې الله ټولو خاورو سره وبخي امین دغه دی دا زه ته بیا ما څه کنټیکټ وکړه که نه زه هم دله په دې رشته کې وګرځم ټیک ده فکر مه کوه ګورې یو قسم لر باندې خدای پاک رحم کړی لرې که السلام علیکم یا پروردګار پنه شي یار دا لګ دي چې قمقل هم تکینه السلام علیکم وعلیکم السلام کاولانا جو ستړی مشي حاجي صاحب خو څنګه خی بابا خو زه شکر چې خو کینه جو کینه دا به د چې ما خو سره لګ ټک کارو خو ما به تاسو خپل څه مسله کې نو زه بیا بل ټایم را یو وړه غونډه کې جرګه ودا کومه ټیک ده کینه کله چې به وسکه نه به مشران ناسي زو بیا راشم ها السلام علیکم په مخه دې خجو بابا ته سلام وایا صحیح دی صحیح او ماشاءالله دا ډېر زبردست هلک دی ډېر تعلیم یافته دی ډېر زیات اخلاقی دی ما الله دې داسې بچیر چاله ورکړي لکه ده نو سمندر صاحب ستا څنګه خوښه ده خبره باندې شروع وچو بس منیر ګورې صاحب زموږ خو په تاسو ډېره غټه پروسه ده او تاسو ډېره مخکې هم ډېرې غټې جرګې کړي غټې مسلې موارې کړي دي نو زما طرفه تاسو ته واک او اختیار دی او چې تاسو څه فیصله وکړه موږ ته به منظور یې او په دې کې چې تاسو کومه د خیر فیصله وکړئ تاسو له به الله اجر درکړي او دې ته به ډېر لوی خیر میلاو شي جي جزاک الله عمره ستا به څنګه خوښه ده حاجي صاحب تاسو د مشرانو ته سم وکړو د منظوره ده حاجي صاحب کنن به کې فیصله ونه شو زما د ذهن مطابق به دي کې 200 مړی کی څنګه 200 مړی بکیږي ولې دا مچان دي چې دای مړ کوي ولې د به ته په لاسو کې بنگړی چولی ګړې وړي پرنده کرسي راواله السلام علیکم منیر ګل لاله څنګه خجاري منیر ګل لاله ګوره خپي تاوي دي ذکر د ظالم بچا داجی خدای ګو د داجی دا خبره پکې نه وې کنه بداغه په شان دي را تخکار نو لکه داجی چې را ته نه غولاړي دا داجی لک شیر ته کېنا وا د شکارو کا دا شیر ته کمره کې کېنا دا وبید بدر چې دروړي دلته زمونږ جرګه ده دا خپل مسله حل کو بیا باندې خپل ماړه منیر ګل لاله ما پکې سکړي خپل جرګې مره کې کوي زه سیټ ته ناسه ما صرف خبره باور ما حاجي صاحب دا څوک دی منیر ګل لاله داس سړی قسم دی بل اوس نه دی دا عبد الله لاله ورنځي په واده نه دی پاغي کې دغه سړی چیل خرڅ ته واوړه زه ته دا خپل باندې کړم ها جی نو عمر صاحب او سمندر مشران ناس دي ماشاءالله درانه بالکل ملګریم ناس دي په سره ګوره د جاخو نه سم نه جوړیږي چې هر څومره دښمنیان یو کې خیرنۍ خبره سره راځي روغ نه راځي بالکل اے داجی راته ویلې کنه وې زوم منیر ګلو دا خپل لګا جنې یو مسله وا د جنې یو مسله هغه موږ حل کړو هغه موږ حل کړو مخه ته چې دوانه ولا اے بابو صاحب راشه مړه داس په موټاړه یار غلط کړه ته خوشي بچیا خبره ونه کې نه موټاړ دی وام به لکای خره ها نو سمندر دا په سره راټولو دومره څه پکې نشته ان شاء الله لانجی ته نه وباسي ان شاء الله تبد ولک روپے ګلې شربت ویلې نه ورشه شربت ولا راوړه کنه منډه خوشي انسان تبد ولک روپے را واخلي د په زمواري کې د ستا زموار کې راوسته زمواري بس تا واخلي 2 لک روپے پتر واخلي صحیح شو ستا جنید راوسته 4 لک روپے بس تاسو نه په جرمانه کې خودل شي د دې دوه مشرانو په نگرانۍ کې کچا دوباره د حرکت وکړو دا تاسو چې کوم والټ کول کړی دی په دغه معمولی ځای باندې نو دغه کې زندګي کوبه نو دغه 4 لک روپے چې کم دي دغه بیا یتیمانانو ته موږ وقف کوو ای شهبازي منیر ګل لاله زنده باد دې ته پیسې ده منظوره ده منظوره ده لانجو ته دغه شروع جوړیږي صحیح ده دای په دوا وکړي یا الله
په دې فیصله کې برکت واچې او خدای پاک خیر دې ورسې او یا الله دې غم او یا الله دې دا روغه سټاله راولي او که دا روغه نه راځي دوی ځان نه بدمعاش ګوټي جوړ کړي بیا به کې ته سم مړي وکړي چې وریجه پخه کړي او دا ټول غریبانان یې په ډکه ګېډه وخوري دغه وي دا ما چې که روغې نه راځي که نه وړه که د سپو یو بل پسې زړونه کوي مه کوه چې جاښه جوړه شي مړه ټولو نه غټ سپی خو ته یې وراني راجي صاحب که داسې سپک رات خلک د جرګو له راولي نو بیا به مونږ نه راځو د ایلو نه را خدای وکړه په تاسو ډېرانه مو چلوم خو د دې منیرګل لال نه ډېر سخت چې کوم دی دغه کې ما خبرې ډېره سپکه وکړه یاره دا د پلار چې کوم زما کلاس کېدو ملګری نو او چې کم ټایم کې وفات کېدو نصیحت یې وکړو وایي منیرګل لا وایي دا مې ته اوله کو د خیال ساته نو د خیال خو نه ساته مو ځینې دماغونه خلاص کړم ښه بس چې فیصله خو وشوه ماشاءالله په خیر سر ته ورسېده بس صرف یوه غاړه پاتې ده او پاسې ځوانه یو بله غاړه وه صبر وکړه چې زه ته د منیرګل لالا پیله کیسه وکړم که نه دا داسې اختوف سړی نه دی ښه ملګريه چې ته داسې خبرې کې دا غټ جرګمار دی د یو جرګه کوله پوه شوې او سړي ورته چې کوم دی د چیلې کیسه وه دله یې پکې غوا ورکړله او خبرې ورله راټوله کړه یو طرف سړي سره یې فیصله وکړله ایو ورته راسملو ښه د دې نه علاوه د یو زنانه کیسه وه پوه شوې د طلاق څه مسله وه او خدای پاک دله توفیق وکړو ښځه ترې د واخېسته د ځان له وکړله کیسه ختمه شي پوه شوې دا دونه سپک سړی نه دی دا زما د پلار یار تېر شوی دی پوه شوې دوی به یو ځای ګاړو راتله د جینکو کالج مخې ته به یو ځای ولاړو دا یې ته ټولې کیسې کړې عجیب که څنګه منیرګل لالا ته خو واقعي ډېر دروند سړی دی ښه ستا سر روک چې ته په منیرګل لالا چک لګې ماشو تباه و برباد کړی چې داسې حمله خو ایران ته په اسرائیل هم نه ده کړې ما ډینګي درته ونې لګي که نه منیرګل لالا ما خو ته به ډېر دروند سړی خو واقعي تا خو چې کوم ځای کې واله کړې ده نو صرف ځان نه دی کړې ده اورې داسې کار به وکړو سمندر خانه دا خبره به خپل منځ کې ځان نه راټوله کړو نو په دې سپک زړه دی کو نه په دې سپک ټیکهدار یې ولې نه کو او زه موږ سره غورخورو خپل ځای دی تاسو دواړه لاړ شئ ځئ بس ما خو غرمه خوړلې ده او دې ځان سره بوځم ما ستا نه بغیر یوازې نه تېرېږي بس دی ورور دې دغه ته ناست دی خبره خو واورئ که پیسه پرېږده و چې ځي هغه پیسې به هم پیسې خو به هم غلی دغه دی دا منیرګل ماما بس زم لاړم ښه دا جیر له بېګا خوب کې راغلی و یاره یادولې ولې که زم د لږ په خوب کې درځم ښه ته لږ دې خوا شو د نن نه پس که دې زما په دې اوجر کې قدم ځلې صحیح شو زما به لاسي او ستا به ګرېوان وي دا جي به رانه خفه شي نو زما به خپۍ او ستا به مالګر